دوستانو یو ډیر افسوسناک او ډیر دردونکې خبر درسره شریکوم چې دغه واقعه په پنجاب کې مخې ته راغلې ده. دریو هلکانو یو جینۍ د ټیک ټاک جوړولو په بهانه یو کنډر ځای ته بوتلې ده او هلته یې ورسره دریو واړو هلکانو د یوې ګنټې پورې جنسي زیاتې کړې دي. دوستانو دغه ټوله واقعه درسره شریکوم، مونږ سره تر اخره پورې پاتې شئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. کوم ملګري چې زمونږ په چینل کې نوي دي او زمونږ چینل یې نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زمونږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، یو 14 کلنه جینۍ چې د ټیک ټاک جوړولو او ځان فیمس کولو لپاره یې خپل عزت تار تار کړو. دغه واقعه چې په پنجاب شیخپوره کې مخې ته راغلې ده چې د دریو هلکانو د 14 کلنې جینۍ سره د ټیک ټاک جوړولو په بهانه ناروا او غلط کار کړی دی. دغه هلکان پولیسو په موقع ګرفتار کړي دي چې اوس په تانه کې دي. دغه جینۍ چې هلکانو ورسره په زوره جنسي زیاتې کړې دي وایي چې زه د ټیک ټاک جوړولو په بهانه د کور نه راوویستلم او زه یو کنډر کور ته په زوره بوتلم، نو هلته یې بل هلک کینولی او بیا یې زه کمرې ته دننه کړم، نو په نمبر یې راسره د دریو ګنټو نو په نمبر راسره دریو واړو هلکانو دغه ناروا او غلط کار کړی دی چې ما سره یې تر تقریبا د یوې ګنټې پورې دغه ناروا او غلط کار کړی دی. دغه هلکانو داسې بیان پولیسو ته ورکړی دی چې دې جینۍ راسره زمونږ له دې 4 ورځو نه رابطه وه. کله چې مونږ په یو پارک کې ټیک ټاک جوړولو نو دې زمونږ سره رابطه جوړه کړه او بیا مونږ سره په دغه بهانه راوستله چې مونږ ورسره ټیک ټاک جوړ کړو، نو دا راسره راغله او کله چې د مونږ راوسته نو بیا مونږ ورسره دغه ناروا کار وکړو. نو دوستانو که تاسو وګورئ نو نن سبا په ټیک ټاک جینکو او هلکانو داسې بې شرمي شروع کړې ده چې د ډیرو خلکو پکې عزتونه تار تار شول. دوستانو له ټولو نه مخکې زه هغو پلارانو ته دا وایم چې خپلو بچیانو ته سمارټ فون ورکولو نه دي پکار، ځکه چې زیاتر جینکۍ بیا له داسې واقعګانو سره مخ ته کیږي. د هغو عزت خو لاړ شي خو ورسره یې د خاندان عزت هم له خاورو سره خاورې شي او حکومت له پکار دی چې داسې کسانو له سخته سزا ورکړي. دوستانو واقعا دا یو دردونکی خبر و چې درسره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک او شیر یې کړئ، چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.